وعلى اسم الله. بسم الله نبدأ وبسم الله المصير وإلى الله المنتهى وإلى الله المصير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طول بشوق ومحبت سرا درود شريف الولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دا چې مجلس کې علماء کرام مشایخ عظام د افغانستان د اسلامي امارت منصوبین د لرې و نږدې څخه راغلي میلمنه سالکان بالخصوص د حضرت شیخ صاحب او د دې ټول تالا کې ناس خلک په اجازه چونکې رحیمی سے محترم دامت برکاتهم العالیه رب دې همیشه تاند او ځلانده لري. زموږ د مجلسونو ښکلا ده. خواهش دا وکړو چې باید هر عالم څخه یو څه خبرې واورو. زه دا مجلس چې د څه دپاره راجوړ دی فقط په همدغه عنوان کې انشاءالله معنون راغونډوم. بیا به انشاءالله العزیز مشایخ خبرې کوي. دوستانو دا پروګرام چې راجوړ دی د دې نوم واده دی او پښتو کې دا د واده پروګرام دی. خو ما چې د مجلس کې وکتل مختلف مکتب الفکر راته څرګندېدل. طبعي دا واده کار وي، څوک د کوم ځای او څوک د کوم ځای څخه راغلی وي. شاید ډېر خلکو ته دا واده نادره غوندې ښکاره شوی وي او دا ورته زړه کې وي چې دا خو څه نوې طریقه ده یا به خدای ناخواسته شک ور لیدلی وي چې دا د شریعت نګاه نه څه حیثیت لري. فقط د دې واده په اړه یو دوه خبرې کوم. اول دا دی چې واده کول هوټل کې څنګه دی، جایز دی که ناجایز؟ نو دا علماء کرام مشایخ ناست یي. اول خو د دوی نه ډېره عفو غواړم. زه فقط د خپل عوامو نه خطاب ګرځوم. نو هوټل کې واده کول دا جایز دی، بلکې ښه خبره ده چې بې ځای مصارفو نه پکې ځان وساتل شي او د غیر شرعي امور نه پکې ځان وساتلی شي. نبی علیه السلام مبارک امر کړی دی اعلنوا النکاح فی المساجد. جماعتونو کې تاسو نکاحګانې وکئ. علماء کرام شارحین لیکي جومات کې ولې واده وکئ؟ وایي جومات کې ځکه واده وکئ چې جومات ته خلک ډېر راځي، جومات وسیع وي. نو چې هوټل ښه وسیع وي او خلک ډېر راځي دا پکې لا ښه خبره ده. یو دویم خبره دا ده واده کې ډېر خلک جمع کول ښه کار دی او که ښه کار نه دی؟ نه، دا ښه کار دی. نبي علیه السلام مبارک فرمایي د جابر رضی الله تعالی عنه مبارک واده کړی او دویمه مسله پکې دا معلومیږي دا شا باندې ګلان خلک اچوي دا جایز دي که ناجایز؟ جابر رضی الله تعالی عنه رالی د هغه وخت خپل د شا خپل علائم معلومو. لکه اوس چې خلک زرک شیندي، پخوا به خلکو عطر وهل دا به معلومو چې دا د دې لږ نن واده دی. نو نبي علیه السلام ورته واده دی کړی وایي وو. نبي علیه السلام ورته وویلې هغه علامې خو پې ښکاره کېدلې. نبي علیه السلام ورته وویل وایي کونډه دې نکاح کړې که پیغله؟ وایي د الله رسوله ما خو کونډه نکاح کړې. مبارک ورته وویل کاشکې دې ځوانه کړی وای. په ځوانه کې طبیعت د مستۍ وي، هغه به تا سره لوبې کړی وای، تا به د هغه سره لوبې کړی وې. بیا ورته مبارک فرمایي اولم ولو بشاتین. ای جابره ولیمه ورکه اگر که یو ګډ حلال وي څه معنا؟ هغه کومه اندازه دا ده چې یو ګډ حلال کې که دې ډېر ګډونه حلال کړه الله خبره ده. دا دوه. درېیم خبره دا ده په دې واده کې شور جوړول جایز دی که ناجایز؟ یا بالخصوص دا و چې نافخواني وشوله جایز نه بلکې دا مستحب دی. عائشې رضی الله تعالی عنها مبارکه د یوه ناوې واده کړله انصارو ته لاړه
بیرته چې راغله نبي علیه السلام ورته وویل عایشې چېرته تللې وې د الله رسوله پلانې جینۍ مو واده کړه وایي چېرته مو واده کړه وایي انصارو ته مو واده کړه نبي علیه السلام ورته ووایي عایشې واده خو مو وکړو څه شعرونه مو ورته وویل او کوم ونه ویل هغه ورته وایي د الله رسوله موږ ته خو شعرونه نه وو یاد موږ ته خو ترانې نعتونه نه وو یاد موږ څه شی ویلی وې نبي علیه السلام ورته وایي دا حدیث مشکات شریف باب النکاح کې حاشیه کې راخستې ده نبي علیه السلام ورته وایي وایي کاشکې د دا شعر ورته ویلی وې چې اتیناکم ولولا حدة السمراء لم تسمع عذارکم اگر که د دې حدیث روایت مختلف دی قیل پکې شته دی لیکن علما کرام فرمایي په اعتبار د معنا سره صحت لري او یو روایت کې داسې راځي چې ولولا حبة السوداء که چېرته توره دانه نه وی نو تاسې به د انصارو ښځو دونه چاغې شوي نه وی او حبة السوداء دا چې دا حدیث شریف کې راځي الحبة السوداء دواء لكل داء سوى السام دا توره دانه د هر مرض دپاره دوا ده غیر د سام مرض نه علما کرام پې پوهېږي یا سره دانه پې راځي یا غنم راځي د انصارو ښځو که تاسو دومره چاغې شوي یاستئ دا زموږ برکت دی چې زموږ د طرف نه غنم درځي او بل دا دی چې تاسو موږ ته فحیونا نحییکم تاسو موږ ته هرکلی وکئ موږ به تاسو ته هرکلی وکړو او اشاره هغه ټکې وڅوک وایي دا د ماضي صیغې وې د انصارو خلکو هغه خلک یاستئ چې موږ مهاجرې ته مو هرکلی کړی و اوس به موږ تاسو ته هرکلی وکړو نو په واده کې نعتونه ویل دا بیخي جایز دی بلکې مستحب دی نبي علیه السلام هغه ګوره عایشې نه پوښتنه کوي ولې دې ورته نعتونه نه ویلې نو که دا هغه ناخواني وکړله دا ښه خبره ده مستحب دی شک دې څوک نه کړي ما یو ځکه ویل د خپلو مشایخو نه عفو غواړم وایي نعتونه خو صحیح ده خو د اللهو پکې څنګه دی نو الله اکبر ما دنیا کې نو دوه قسمه دي یو د الله والا دی او یو د شیطان والا دی دنیا کې خو بل څه نشته دی خو یو دا دی چې د الله والا وي یا به د الله والا نه وي داسې نشي کېدی اجتماع د نقیضین ناجایز ده هم د الله والا وي او هم د نه نو یو خبره ده الله جل عز مجده دا جایز دی دا هو خپل ذکر دی خپل موږ او تاسې خپل په دې منځونو کې وایي قل هو الله دا خپل ضمیر علما کرام پې پوهېږي نو دا هم ذکر دی نو ما یو چا سبق سو یو شیخ صاحب ما ته وایي نه الله خو جایز دی جهرین جایز دی خو دې نه سره په ترنم کې چې دا ناجایز دی نو ما ورته زه یو خبره کوم دا سره ومانه الله ذکر دی که نه دی وایي ذکر دی ما اذان ذکر دی که نه دی وایي ذکر دی تلاوت ذکر دی که نه دی ذکر دی لرې مزه ریاض الصالحین باب فضل القرات کې راځي نبی علیه السلام مبارک فرمایي لیس منا من لم یتغنى بالقرآن په قرآن کریم کې چې چا خوشنوازي ونه کړله دا زموږ نه دی نو قرآن کریم ذکر دی په هغه باندې خوشنوازي کول او طرز کول جایز دی او الله چې و ذکر دی په دې کې طرز دی ناجایز شي دا تعجب خبره ده دواړو ته ذکر دی حدیث شریف کې راځي که چا په قرآن کریم چې تلاوت دی خوشنوازي ونه کړله زموږ نه دی نو که بیا په دې کې طرز وشي یو دویم خبره دا ده حسن القرات په نوم باندې بسته مسابقې دي او امارت اسلامي دې وخت کې په امر هم کړی چې باید وکړي په دې کې څه شی خلک کوي دې کې عادي تلاوت نه کېږي دې کې حسن قرات وي اواز به پکې ښایسته کوي اوږد اواز به پکې کوي او لنډۍ به او قاري صاحبان په دې پوهېږي نو هغه هم ذکر دی بنابر هر تقدیر دا هم جایز دی اوس خبره دې ته راځم چې چونکې ما خو دا د مجلس خبره وکړه اخرنۍ خبره د آیت مطابق کوم د ښځې دپاره هم حقوق دي او د سړي دپاره هم حقوق دي دا یوه خبره د عوامو واورئ هغه خلکو دپاره جواب دی چې هغوی بیا دا وایي چې تعلیم بند دی او دا ښځې ولې موږ ته به دا ښځې هم حق لري چې دا دې موږ ته کسب او کار وکړي د وجوهاتو دپاره نه ګرځم تعلیم د نور وجوهاتو دپاره ډېر ښه خبره ده خو دا وجه دې څوک نه وړاندې کوي چې ولا بیا به ښځې کار نشي کولی بیا به ښځه روپۍ نشي ګټلی قرآن عظیم الشان کې راځي د دې ښځو رزق ګټلو د دې
مالی په مالی کې یو مهر دی یو سکنا کور به ورته برابروي او بل رزق به ورکوي که چېرته یوه ښځه خاوند یې ورته بې غیرته وي او خاوند ورته رزق نشي ګټلی عریضه دې وکړي محکمې ته په زوره دې پرې رزق وګټي ښځه خو یو د لال مثال لري چې څومره په حجاباتو کې پټه وي قیمت یې زیات وي دا څه معنا چې بازار ته ویستل او غریب دې کار کوي وظیفه دې لري او دلالا دې ورته ناست دی نه دا ناجایز دي د ښځې حقوق دا ټول په خاوند دي خاوند به پوره کوي یو نو د ښځې مالي حقوق درته معلوم دي بعض هغه حقوق چې خلک اوس وخت کې ضایع کوي او حق ورته نه وایي یو د هغوی نه دا ده د هغوی خواهش پوره کول شرعي کله سړی ټوله ورځ باري مسافر وي او کله چې کور ته راشي بیا کلارې په ټلیفون باندې اختی او یا کلارې پې ویدی نو د ښځې چې کوم خواهش وي هغه پوره نشي نه د ښځې یو دغه خواهش پوره کول دا شرعي مسؤلیت دی دا باید هم وکړي دویم خبره وهل په ښځه حق څوک نه لري پخوا به دا وایي چې کله دې واده وکړو یا اوله شپه ښځه ووهه وډار شي دا د شریعت خلاف دی نبي علیه السلام د عایشې رضی الله تعالی عنها خبرې منلې عایشې ورته تیزې خبرې کړي نبي علیه السلام ورته حوصله کړې هغه د افق په واقعه کې چې کله طویله واقعه ده کله چې طهارت راغی د عایشې نبي علیه السلام مبارک باندې وحي چې به رانازلېدله مبارک به څادر په ځان باندې راخور کړ داسې اواز به یې کوه لکه اوبه چې خوټ کېږي نبي علیه السلام سینه به خوټ کېدله عایشه وایي زه پوه شم چې اوس به وحي راځي مبارک چې څادر جګ کړه ورته وایي عایشې مبارک دې شه هغه چې دروغ تلل شوي د صفا ورکړل زه څه نه وایم زما په حق کې ته خپله فیصله کوه وایي چې کله وحي نازله شوه مبارک راته تبریکي راکړه عایشې مبارک دې شه وایي ما ورته وویل ستا خبره زه نه منم ته خو هغه کس وې چې زما په خلاف دې د خلکو خبره منلې علما کرام فرمایي وایي که چېرته یو بل کس نبي علیه السلام ته دا ویلی وای چې ستا خبره نه منم دا کافر و دا خو چې د نبي علیه السلام خبره نه مني خو عایشې ته نبي علیه السلام سم نه وایي ورته غلی کېږي ولې ښځه د ناز حق لري که چېرته یې ګپې در سره لګو یو خړس یې درکړو ډانګیا پسې مه راخله که چېرته یو ټوکې د باندې وکړه ته بیا دا مه وایه چې اوس مورید غوندې دې ته جوړ کړی وي چې اوه تا زما بېادبي وکړه ښځه ناز حق لري اخرنی حدیث درته وایم د نجران څه خلک راغلل نیزهبازي کوله عایشه وایي ما نبي علیه السلام ته ویل چې د الله رسوله زه به نن د هغوی سیر کوم وایي ما غرض دا و چې نبي علیه السلام زما خبره مني که نه مني وایي راته ویل چې صحیح ده دا که تا ته ښځه ووایي چې ته زما دلته ودرېږه او زما خبره ومنه وایي هلکه ډېر بې زه ډارېږم خو حق مو پېژندلی ورته نو د ښځې خبره منل بې غیرتي نه بلکې ښه خبره ده شرعي خبره ناز درنه غواړي نبي علیه السلام عایشې ته وایي وایي صحیح ده اوږه مې کېښوستله وایي د لرې نه مې سیل کوو وایي څه وخت وته نبي علیه السلام راته وایي عایشې بس دی وایي ما ورته ویل نه وایي بیا ولاړو بیا راته نبي علیه السلام وایي عایشې بس دی ما ویل نه عایشه وایي تر څو پورې چې ما ورته نه ویلي نبي علیه السلام زما دپاره ولاړو وایي زما قسم دی که بل څه شی غرض و غرض مې دا و چې اوس خپل ناس پې وینم همدارنګه یو ورځ نبي علیه السلام عایشې ته وایي چې ته کله ما نه خفه یې زه په تا پوهېږم او چې کله ما نه خوشحاله یې په تا پوهېږم وایي هغه څنګه د ښځې ناز باره کې مې خبره کوله دا یې حق دی ورکوئ نبي علیه السلام ورته وایي کله چې ته ما نه خفه یې وایي چې کله خبره کوې او قسم کوې نو داسې وی چې فلان کار دی مې ورب ابراهیم د ابراهیم علیه السلام په نوم قسم کې او چې کله ما نه خوشحاله یې بیا زما نوم یادوي چې د نبي علیه السلام په نوم مې د قسم یې عایشه ورته وخندل د الله رسول هم دقه شانتې ده څنګه چې تاسې ویل او د الله رسوله قسم دی که مې دا غرض چې ستاسو اهانت دې وکړم خپل ستاسو تعظیم مې په زړه کې وي دوستانو دا خو فقط دا مې درته وویل چې د ښځې د مالي حقوق نه علاوه هغې نور حقوق چې په سړی باندې لازم دی چې باید پوره کړي دا څو خبرې مې ستاسو درنو حضور ته عرض کړئ دا چې سړي حقوق په ښځې څه شی دي انشاءالله العزیز بیا به شي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته